وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه، یک بار دیگه که خداوند برای ما عطا فرموده. خدا را شکر میکنیم که خداوند واقعا خدایی است که او ما را بسیار زیاد دوست داره، بلا تفریق، از هر جایی که باشیم، از هر قوم و ملت، از هر لسان، از هر کلتوری که باشیم. کلام خدا برای ما میگه خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. خداوند ما را دوست داره و او میخواهد که ما محبت خدا را که به صورت تحفه برای ما فرستاده شده، عیسی مسیح را به حیث خداوند و منجی خود بپذیریم. یگانه شرطی که کلام خدا برای ما میگذاره در کلام خدا برای پذیریش در جنت، عمل ما، کار ما و یا زحمت کشی ما که بریم در زیارت ها و پیش پیر و مرشد و پیش کسی دیگه، این چیزا نیست، بلکه خداوند میخواد که ما هر چی که هستیم، در هر حالتی که هستیم، هر قدر گناه ما که کلان هست، فرق نمیکنه، فرق هرگز نمیکنه. خدا میگه که فقط بپذیر این تحفه را، زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که، متوجه باشین کلمه هر که به او ایمان آورد، نمیگه هر که زحمت بکشه و نذر و خیرات بکنه و کارهای نیک بکنه و قربانی بده و در زیارت ها بره و این چیزا، نه، هر که ایمان آورد. حاصل ایمان البته نیکویی را به بار میاره. هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. ما انسان ها هرگز نمیتونیم با اعمال خود، کوشش های خود، سخاوتمندی خود، به زیارت رفتن، بیوه و مسکین و یتیم غذا دادن، با این چیزا ما هرگز نمیتونیم داخل جنت بریم. این چیزا خوب است، کارهای بسیار خوب است، و اما به خاطر از که ما شخصا به جنت بریم، ما باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم. اگر ما از پول و دارایی خود برای میتیم، میگیم که میل در راه خدا کردیم، خدا میگه چیزی که تو دادی او از ما بود، چیزی که دادی او از ما بود. امو یه شعر در یادی من میاد که در حقیقت مالک هر شی خداست. این امانت، حتی نفس زندگی ما، حتی شخص خود ما، بدن ما، این امانت چند روز نزد ماست و ما نمیتونیم هرگز افتخار بکنیم به اعمال خود و کارهای خود و به کمکهای انسانی خود که ما به دیگران میکنیم. ما نمیتونیم افتخار بکنیم، چون هر وجود ما، هر حصه وجود ما، روح ما، جسم ما، جان ما از خداست و اگر ما بر میگردانیم به او، افتخار دیگه نیست. پس این باعث عزیز شده نمیتونه که ما جنت بریم. اگر شما میخواین جنت برین، اگر شما میخواین حیات جاودان، زندگی همیشه را بیافین، یگانه طریقش است که به او ایمان بیارین. زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود. چقدر محبت نمود؟ آنقدر که او یگانه پسر خود را داد بر صلیب. او یگانه پسر خود را داد بر صلیب تا هر که به او ایمان آورد، تا اگر شما افغان ها، شما ایرانی ها، شما تاجیک ها، شما آمریکایی ها، شما روسی ها، شما چینی ها، شما هندی ها، شما از هر جایی که هستین به او ایمان آورید، هلاک نگردید، یعنی همیشه از خدا جدا نگردید، بلکه صاحب زندگی جاودان گردید، بلکه صاحب زندگی که در آسمان، در خانه خدا تا ابدالآباد زیست کنید، تا ابدالآباد زندگی کنید در جلال خدا، او را بیافین.
فقط یک شرط خدا مانده، ایمان بیارین به او. حاصل ایمان، البته حاصل ایمان تمامی از او نیکویی هایی است که بعد از او میآید و او وقت اگر شما نیکویی میکنین، او وقت اگر شما برای نذر و خیرات میکنین برای یتیم ها و برای بیوه ها، او وقت تمامیش قبول خدا میشه. چون او وقت بنا به ایمان شما به عیسی مسیح، نه اتکا به شخص خودتان و عمل خودتان، بلکه شما او وقت این تسلیم میکنین خدایا من نادار هستم، بیچاره و مسکین، و اما شکر میکنیم با فیض و محبت تو مرا نجات دادی، آزاد کردی، و آل ثمر از او چیزه که تو مرا آزاد کردی، نجات دادی، نعمتی که برای ما دادی، ثمری از او است که ما نیکویی میکنیم تا که تو را جلال بتوم ای خداوند. از این طریق ما دعا میکنیم که امروز خداوند ما را برکت بده وقتی کلام مقدس میشنویم. برنامه امروز، کلام امروز به زبان شیرین پشتوست و ما از وطندارای خود خواهش میکنیم که کلام خدا را بشنوین. کلام خدا را بشنوین، ببینین که خداوند واقعا نیکوست. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. موضوع امروز روحانی نعمتونه و یا نعمتهای روحانی و یا تحایف روحانی. خداوند برای ما نعمت روحانی داده، برای هر کدام ما که در مسیح هستیم. و خادم خداوند برادر ابراهیم فروتن در مورد از کلام مقدس خدا، از انجیل شریف برای ما بخش میکنه و ما دعا میکنیم که خداوند ما را برکت بده. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میگیم، تو را جلال میتیم برای امروز، تو را جلال میتیم برای تمامی کارهایی که تو انجام دادی به خاطر ما، قربانی که تو آماده کردی برای ما، برای عیسی مسیح که او خونبهای آزادی ما شد. تو را شکر میکنیم ای خداوند. خواهش میکنیم ای خداوند عزیز که تو برکت بده مردم ما را. برادر عزیز محمد جان قبلا تلفن کرده بودن، یک 3 دقیقه پیش از برنامه دعا خواستن. ای خداوند دعا میکنیم برای برادر عزیز محمد که تو را برکت بده، تو را محافظت کو ای خداوند. از او دعا میکنیم که او در روح تو رشد بکنه و بزرگ شوه. دعا میکنیم ای خداوند بگذار که امروز کلام تو در قلبهای مردم کشت شوه و ثمر به بار بیاره. دعا میکنیم برای کسانی که در مشکل هستند، تو مشکل کشایشان باش. کسایی که مریض هستند ای خداوند تو شفا دهنده اصلی هستی. کسانی که مریض دارن ای خداوند تو آره تسلی بده، تسلی عیسی مسیح را بده. در خانواده خود ما کسانی که مریض هستند دعا میکنیم ای خداوند تو آره تسلی بده و آره شفا بده. بگذار که اطمینان تو اطمینانی از وا شود. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. آمین. ابراهیم جان وطندار ستړی مشه او څنګه یې؟ جور روغ او خوشحاله اوسې که ګران حسین جان تا شروع وکړه، زه به پای ته ورسوم. بسیار بسیار تشکر، ډیره مننه. او اوس زه غواړم او خواهش وکړم چې د خدای کلام لطفا د خدای کلام بخش کړي. ډیره مننه. ګرانو محترم اوریدونکو، لیدونکو، ورونو او خویندو، خو خدای دې وکړي چې تاسې عزیزان جوړ روغ او خوشحاله واوسیږئ، او په خدای دې قوت او قدرت درکړي چې د پاک خدای او د مالک عیسی مسیح د ارادې او غوښتنې په مطابق روحاني پاک ژوندون وکوئ. ما دغه دعاوې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې. آمین. 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 ګرانو دوستانو او عزیزانو، زه نن بیا د تاسې حضور کې حاضر شوی یم تر څو د پاک خدای له کلام څخه چې د انجیل زیری بلل کېږي یا زیری د انجیل تاسې سره خبرې وکړم. د نن په پروګرام کې به زه تاسې ته د روحاني نعمتونو په باره کې در سره وغږېږم.
خو زه به دا ټول د مقدس انجیل کتاب چې دغه روحاني برکتونو او نعمتونو په هکله یې راته معلومات راکړي او لارښوونې یې کړي تر څو موږ تاسې وکولی شو په دې روحاني برکتونو او نعمتونو د پاک خدای باندې وپوهېږو او په خپل روحاني ژوند کې عمل پې باندې وکوو. خو زه به تر ټولو لومړی د انجیل شریف مقدس کتاب نوې لفظنامې د پال رسول لیک د اول لیک چې قرنتیانو په نامه یې لیکلی دی 12 باب اول آیت څخه تر 12 آیتو پورې درته واروم چې هغه رسول د مالک عیسی مسیح داسې فرمایلي ګرچې هغه دا لیک د قرنتیانو په نامه باندې لیکلی دی لیکن تاسو باید په دې باندې وپوهیږئ چې دا کلام د پاک روح د خدای په وسیله لیکل شوی او نن د ما او تا دپاره دی تر څو په دغه روحاني نعمتونو د پاک خدای باندې ښه وپوهیږو. او هغه نبی د پاک خدای فرمایي چې زه به تاسو ته په تفسیري معنا سره او په تفسیري لفظ درته واروم خو ګران اندریاس جان به په مخ د پردې د تلویزیون هم تاسو ته در واچوي حتما او خپور وکړي. دا نبی د خدای وایي ای ورونو زه نه غواړم چې تاسو له دغه نعمتونو څخه بې خبره واوسیږئ. نو تاسو به هم پوهېدلي وئ چې یو وخت چې تاسو د خدای نه پېژندونکي وئ تاسو د بې ژبو بوتانو پرستش وخواته ورتلی او ګمراه ګرځېدلي وئ. خو په دې باندې هم باید تاسو وپوهېږئ چې هر هغه څوک چې د پاک خدای د پاک روح په وسیله ژوندون وکوي او د پاک روح د خدای تر لاندې ژوند تیروي خو هغوی هیڅکله نشي کولی چې مالک عیسی مسیح ته لعنت ووایي او یا لعنت یې وکوي. او په دې باندې هم باید وپوهېږئ چې هیڅ څوک تر هغه وخته پورې چې د پاک خدای پاک روح په هغه کې په وسیله ژوندون ونه کوي هغه نشي کولی مالک عیسی مسیح ته مالک او خلاصون ورکوونکی ووایي. آمین آمین آمین. نو ګرانه دوسته دغه جملې ته باید ډېر ښه فکر وکوو تر څو په دې روحاني نعمت د پاک خدای باندې چې ډېر ګلالی نعمت د پاک خدای ښه وپوهېږو او پاک خدای ته دعاوې وکوو چې تر ټولو لومړی راته خپله پاکه روح راکړي تر څو وکولی شو د مالک عیسی مسیح په روحاني مقام او اختیار باندې وپوهېږو. ځکه چې مالک عیسی مسیح په خپله پاکه روح د خدای دی او دا چې د پاک روح د پاک خدای په قوت دی چې موږ تاسې مالک عیسی مسیح خپل خلاصون ورکوونکی قبلولی شو. آمین آمین. او په دوام د دې آیتو باندې فرمایي چې روحاني نعمتونه د پاک خدای خو ډول ډول او بیل بیل دي خو ټول هغه د یوې روح د خدای په وسیله وربخښل کیږي. بله. خدمتونه د موږ تاسې هم ډول ډول او بیل بیل دي خو ټول دا خدمتونه د یوه مالک دپاره دي او بیا همداسې زموږ تاسې وظیفې هم د ایمان په وخت کې بیلې بیلې دي خو د یوه مالک دپاره دی چې په ټولو کې عمل کوي. آمین آمین. او بل دا چې پاک روح د خدای په هر انسان او هر ایماندار کې بیل بیل او پر ډیر خاص ډول سره د ټولو خلکو د خیرات او نیکۍ دپاره رڼا غوندې او پاکه پکې ځلیږي. د مثال په ډول سره ویلی شو چې پاک روح د پاک خدای یوه ایماندار ته د ویلو حکمت او نعمت وربخي. د دې معنا دا ده چې یو ایماندار وقتی چې په مسیح عیسی باندې ایمان راوړي هغه دا حکمت او قدرت پیدا کولی شي او پاک خدای وربخي تر څو وکولی شي د پاک خدای په حکمت سره نورو ته خبرې او بیان وکوي او بل یوه تن ته د ویلو قدرت ورکوي
چې هغه نورو ته د پاک خدای د کلام په هکله ویل وکړي. بله. او همداسې بل یو نفر ته د پاک خدای د پاک روح په وسیله د شفا ورکولو قدرت ورکوي. داسې ایماندار هم شته او موږ تاسې موعظې اورو او تاسې کولی شئ په یوټیوب او آنلاین د یوټیوب کې تاسې وګورئ چې څومره ایمانداران د مسیح د پاک خدای په قدرت سره معجزې سرته رسولي. او همداسې یو بل ایماندار ته پاک خدای د معجزې کولو قدرت وربخي چې دا هم یو نعمت د خدای دی. یو ایماندار کولی شي د پاک روح د پاک خدای په قدرت سره، نه د خپل ځان په قدرت سره، د پاک خدای لخوا په دعاو کې معجزې وکړي. او د معجزو کولو قدرت پاک خدای یو ایماندار ته وربخي او د پاک روح په وسیله ورته وربخل کیږي. او هغه کولی شي چې په دعا سره یوه لویه معجزه سرته ورسوي چې تاسې کولی شئ هغه معجزې چې رسولانو د عیسی مسیح او ایماندارانو سرته رسولي دی د هغو په هکله باندې ځانونه وپوهوئ. آمین آمین. خداوند واقعا معجزه را نشان داده میتواند در زندگی ما و واقعا خداوند میتونه که از خادمین خود استفاده بکنه به خاطر از این معجزات. و اما قسمی که شما گفتین برادر ابراهیم که شفادهنده اصلی خود خداوند هست و اما خداوند برای ما حکم میکنه، حتی حکم میکنه که ما در دعا باشیم برای مردم. امراض و این چیزها مشکلات دنیوی در دنیای گناهی که ما زندگی میکنیم بالای هر کسی است، چی ایماندار چی غیر ایماندار است. و اما شفادهنده چی بر ایماندار چی بر غیر ایماندار حقیقتا خود خداوند است. و اما خداوند واقعا این بخشش این نعمت برای ایماندارای خود میته که ما دعا بکنیم برای مردم و خداوند شنونده دعاست و انسانها شفا میافند. بله. نو اصلا د دې د پوهېدلو لپاره ګران اندریاس جان ما تشریح کړله چې دا په قدرت د پاک روح د خدای سره موږ نه کوو بلکې قدرت د پاک روح د خدای د موږ په وجود کې سرته رسوي. بالکل بالکل. او همداسې پاک خدای بل ایماندار ته قوت د پیژندلو د ارواګانو وربخي. بله. ځکه دی کولی شي چې په قدرت د پاک روح د خدای اروا تشخیص کړي چې دا پاک روح د خدای ده که دا ناپاک روح د خدای. بالکل بالکل. او همداسې پاک روح د پاک خدای ځینو ایماندارانو ته دغسې قوت وربخي تر څو په ډېرو ژبو باندې خبرې وکوي. بله. یو ایماندار کولی شي په دوو ژبو خبرې وکوي، مګر بل ایماندار ته پاک خدای دا قدرت ورکوي چې په څو ژبو باندې خبرې وکوي. او زه دعا کوم چې تاسو زما دپاره دعا وکړئ چې پښتو ژبه هم ژبه کم زده کړم. زه دا دعا دایم تاسو ته کړم. پاک خدای پلان لري چې تاسې په پښتو باندې ښه وپوهېږئ، مګر زه پوهېږم چې تاسې په پښتو پوهېږئ ځکه هر افغان په دوه ژبو باندې حتما پوهېږي. بالکل بالکل. زه پوهېږم او مګر خبرې زه غواړم چې خبرې وکړم. داسې پاک خدای تاسو ته قدرت درکړی، ته په اردو خبرې کولی شې، ته په انګلیسي خبرې کولی شې، ته په هندي خبرې کولی شې، آمین، په فارسي خبرې کولی شې. زه هم دا قدرت پاک خدای ماته راکړی، زه په 5 ژبو باندې خبرې کړی شم. خو بعضې ژبې ډېرې مې زده دي، لیکلی هم شم، بعضې ژبو بیا تنها ویل یې کولی شم. د خدای شکر، خدا را جلال. آمین. او همداسې پاک روح د خدای ځینو ایماندارانو ته داسې قوت وربخي تر څو ترجمه د ژبو وکوي. خو باید چې په دې باندې وپوهېږي چې ټول دغه نعمتونه د یوې پاک روح د خدای کار دی، نه د موږ تاسې. بالکل. او د پاک خدای د پاک روح لخوا هر مسیحي ایماندار ته بیل بیل او ډول ډول نعمتونه وربخل کیږي. او پاک روح د خدای چې مالک عیسی مسیح دی، هغه د خپل اراده او غوښتنې په مطابق هر ایماندار ته بیل بیل نعمت وربخي. دا د موږ په کوششونو نه، بلکې هغه اراده چې د پاک خدای ده، د مالک عیسی مسیح په وسیله چې پاک روح د خدای دی موږ ته قدرت د بیان د دغه خبرو راکوي. او دا نعمتونه نه دا چې
د موږ د غوښتنې په مطابق دي بلکې د پاک روح د پاک خدای په مطابق دي چې هغه په خپل اراده او په غوښتنه بیل بیل نعمتونه هر ایماندار ته ورکوي آمین چې په جماعتونو د ایماندارانو کې ګټه ترې واخلي د نورو د خدمت لپاره آمین دلته روحاني مطلب دا دی چې موږ دغه قدرتونه د خپل ځان لپاره استفاده ترې ونه کړو بلکې د نورو د خدمت کولو لپاره ځکه مالک عیسی مسیح فرمایلی دی چې ولاړ شئ او خلکو ته د تاسو ته قدرت درکړل شوی تر څو د ما د نامه په اخیستلو باندې خلکو نه ناپاکې ارواګانې وباسئ او که چیرې څوک مریض وي دعا ورته وکړئ لاس پې باندې کېږدئ هغه شفا به پیدا کوي آمین هللویا دا حکم د مالک عیسی مسیح دی بالکل بالکل د هر ایماندار لپاره بله 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 نو ګرانو عزیزانو تاسو به په دې پوهېدلي وئ چې پاک روح د پاک خدای په جماعتونو یا کلیساو د مسیح ایماندارانو کې هر ایماندار ته د بیل بیل وظیفه او روحاني نعمتونه وربخي دا حقیقت دی دا څوک نشي پټولی تاسو کړای شئ چې د ډیرو مسیحي ایماندارانو معجزې او د ډیرو مسیحي ایماندارانو قدرت د شفا تاسو وګورئ او دا په غرور نه ده دا بلکې په ډیره حلیمۍ او مهربانۍ سره کېدلی شي بله او دا رحمت دی خدای دی دا فضل دی خدای دی چې دا ټول کارونه په فضل او رحمت دی په خدای سره سرته رسیږي تر څو ایماندار وکولای شي د نورو خلکو سره کومک وکوي او نور خلک هم وکړي شي چې داسې نعمتونه د مالک عیسی مسیح په یووالي و ایمان باندې ترلاسه کړي آمین دا یوازې پر ایمان باندې دی هیڅ شی نور نه غواړي فقط تاسو ایمان راوړئ په مالک عیسی مسیح باندې تاسو ته دغه وعده ده چې تاسو ته خپل پاک روح درکوي آمین هللویا نو د دې لپاره چې تاسو په دغه مطلب باندې ډیر ښه وپوهیږئ چې دغه نعمتونه او برکتونه چې په خدای ایماندار ته ورکوي په څرنګه د ایماندار په وجود کې دا وظیفې سرته رسیږي نو زه به بیا هم د انجیل مقدس له نوې لفظنامې د رومیانو له لیک 12 باب اول آیت څخه تر 21 آیتو پورې درته واوروم چې پال رسول ایماندارانو لپاره داسې راهنمایي کړې خو نن دا راهنمایي د ما او تا ایماندار لپاره ده بله نو پال رسول وایي ای ورونو د پاک خدای په دغه فضل سره زه د تاسو څخه دا خواهش کړم او درخواست کړم چې خپل بدنونه لکه د پاکي قربانۍ په شانې چې پاک او مقدس دي او د پاک خدای د قبول وړ ګرځي پاک خدای ته وسپارئ آمین دې معنا دا ده چې هر ایماندار باید خپل ځان لکه پاک او مقدس د پاک خدای حضور ته وسپاري چې هغه عمل وکړي نه ده چې موږ عمل کوو آمین دغه شیانو د پوهېدلو لپاره یوازې په کومک د پاک روح د خدای کېدای شي چې موږ دغه شیانو باندې وپوهیږو آمین او د تاسې ډېر ښه د قبول وړ عبادت همدا دی چې د پاک خدای قبول ګرځي ځکه عبادتونه ډول ډول دي لیکن ښه عبادت دا دی چې موږ ټول ځان پاک خدای ته ور وسپارو چې هغه په موږ کې عمل وکوي نه ده چې موږ عملونه وکوو بالکل بالکل او دغه دنیا او پال رسول وایي چې دغه دنیایي خلکو په ډول سره مه کېږئ دغه دنیایي خلکو مطلب دا دی چې د دنیا خلک د دنیا لذتونه غواړي لیکن ایماندار باید د روحانی ابدی برکتونو و نعمتونو په فکر کې ووسی هللویا آمین 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 چرا که مال و امیال دنیوی یا تمام از بین میره و اما گنج حقیقی گنج د خدای روح او د خدای مهربانی دی آمین ځکه چې په دنیا کې لذتونه هغه څه چې د لذت ور دي هغه د خدای نه دي هغه د شیطان دي چې موږ تاسو په باندې غولوي
شته نعمتونه د خدای په دنیا کې هم شته، بله اما دا نعمتونه چې موږ د ایماندارانو د خیر لپاره پرې ګټه اخلو دا پاک دي، او هغه نور کارونه چې د خلکو سره په دښمنۍ او بدۍ کې دي هغه بد دي. بالکل. او پال رسول وایي د دغه دنیا په شکل مه کېږئ، بلکې د خپلو فکرونو په نوي کولو کې خپل ټول افکار ته تغییر ورکړئ. یعنی دا چې یو ایماندار چې وختي د مسیح عیسی باندې ایمان راوړي باید فکر یې نوی شي، او دا تغییر پاک روح د خدای په ده کې ایجادوي، په ده کې پیدا کوي، تر څو بیا تاسې په دې باندې وتوانېږئ چې د پاک خدای غوښتنه او اراده باندې وپوهېږئ. وختي چې موږ تاسې د پاک خدای خپله پاک روح راکوي، بیا موږ تاسې د پاک خدای په اراده باندې پوهېدلی شو. بله. او هر هغه څه چې ډېر نیک، ښه، پاک او ګټور او پوره ښه او رښتیا دي هغه وپېژنئ او په هغه باندې عمل وکوئ. بله. دلته ډېر واضح ویل شوي، هر هغه څه چې ډېر نیک، ډېر پاک، ګټور او پوره ښه او رښتیا دي هغه وپېژنئ او په هغه عمل وکړئ. او همداسې پال رسول وایي چې زه هغه څوک یم چې د پاک خدای فضل را باندې شوی دی، او د پاک خدای لخوا تاسو ته ټولو ته وایم چې د خپل ځانونو دپاره ډېر لوړ فکر مه کوئ. ځینې داسې خلک دي چې داسې فکر کوي چې زه ایماندار شولم، غرور یې واخلي، دی وایي یو زه یم دا کارونه کولی شم، نور څوک یې نشي کولی. نه نه نه، خدای موږ ته ازادي راکړې ده، مګر دا ازادي د نیکویي لپاره نه د بدکاري لپاره. آمین. دلته په دغه آیاتو د کلام کې ډېر غټ مطلب دا دی چې ایماندار باید غرور پیدا نه کړي چې زه ایماندار یم، زه معجزې کولی شم، زه په ژبو خبرو کولی شم. دی باید حلیم شي، هماسې چې عیسی مسیح مالک و لیکن ځان یې فقیر کړ د ما فقیر کړه. بله. چې تر څو موږ تاسې په هغه کې غني شو. آمین. هللویا هللویا. او د پاک خدای اراده باندې وپوهېږو او د خپلو ځانو دپاره نه بلکې د نورو د خلکو په فکر کې واوسېږو چې څه رقم وکولی چې د نورو خلکو سره ښه وکړو. بله. چې داسې فکرونه چې څوک کوي چې د خپل ځان فکر کوي دا د غرور سبب ګرځي. څوک چې د خپل ځان دپاره فکر کړي چې زه داسې یم، زه داسې یم، زه دغه شیان کولی شم، دا غرور دی. بالکل. بلکې چې هغه ډول ایمان سره چې پاک خدای لخوا تاسو ته درکړل شوی دی په هغه خپل ځان ډېر ښه سم وپېژنئ. یعنې بعضې خلکو ته پاک خدای داسې ایمان ورکړی دی چې ډېر لوی کارونه سرته ورسوي، لیکن ځینې ایماندارانو ته پاک خدای دونه قوت ورکړی چې د پاک خدای قدرت باندې عبادت یې وکوي او نور لوی کارونه نشي کول. بله. لیکن ځینې ایماندارانو ته خدای پاک داسې قدرت ورکوي چې ډېر لوی خدمتونه د پاک خدای په حضور کې وکوي. بله. او دا حوصله هم پاک خدای ورکوي، دغه کارونه هم پاک خدای آماده کوي چې انسان وکولی شي د پاک خدای په قدرت باندې ښه خدمتونه سرته ورسوي. آمین. او همدغسې چې بدن خو یو دی، هر انسان دپاره یو دی، خو هر بدن بېلې بېلې غړي لري او ټول اندامونه په خپله وظیفه په ګډه سره سرته رسوي. دا مطلب دا دی چې بدن خو یو دی، هر انسان دپاره یو بدن ورکړل شوی، دا یو مثال راوړی، خو غړي بیل بیل دي. دا د جماعت د مسیحیانو د ایماندارانو دپاره دا مثال پال رسول ورکړی چې موږ ځانونه وپېژنو. په کلیسا کې هر ایماندار یا په جماعت د مسیحي کې هر ایماندار بیل بیل وظیفې لري، بیل بیل مشخص قدرت د پاک روح لري چې د نورو خلکو د ښه کولو دپاره یې سرته ورسوي. بالکل بالکل. هر څوک ډاکټر نه دی. بله، هر څوک مبلغ نه دی، هر څوک تبلیغ کوونکی نه دی. بالکل بالکل بالکل. یو نفر خدمت کوي چې خلک په کلیسا کې ورسره مینه وکوي، یو نفر خدمت کوي چې په جماعت د مسیحي کې هغه د نورو دپاره
نور کارونه د خیر سرته ورسوي. کارونه د خیر ډیر دي. بالکل بالکل همدارنګه د کلیسا د خداوند عیسی مسیح د مالک عیسی مسیح بدن دی کله چې لاسه کولی نشي چې پښو کې وایي چې زه پښو یم، بلکې دا هم کولی نشي چې زه ضرورت یې نه لرم، بلکې ټول جسم خدای ته جلال راکوي. بله، همداسې جماعتونه د مسیحي هم هر ایماندار د خدای دپاره د خدای د جلال دپاره وظیفې سرته رسوي. آمین آمین آمین. دا یو مثال یې راوړی چې موږ تاسې ښه پوهیږو. ګرچې وایي اندامونه د هر بدن ډول ډول، خو ټول د یوه بدن په یووالي کې خپلې وظیفې سرته رسوي. دا ډېر ښه مثال دی چې بدن خو یو دی، لیکن هر غړی لاس، پښه، سترګې، پزه، ټول دا نعمتونه بېل بېلې وظیفې سرته رسوي. ایمانداران هم داسې دي، په کلیسا کې ډېر دي، لیکن هر ایماندار بېلې بېلې وظیفې سرته رسوي. نو موږ تاسې ایمانداران هم په خپلو کې خو ډېر خلک یو، خو د یوه مالک عیسی مسیح په یووالي په پیوستون کې ټول د یوه بدن سره جوړیږو او هر یو بېل بېل په ټولو سره یو ځای د پاک خدای د پرستش او عبادت دپاره سره یو ځای کېږي. آمین آمین. دلته ډېر یو ښه روحاني مثال د بدن د انسان یې ورکړی پال رسول چې تر څو موږ وپوهېږو چې هر ایماندار راځي د مسیحي جماعت ته یا کلیسا ته، لیکن هر ایماندار بېلې بېلې وظیفې لري. بالکل. او د یوه او د بل دپاره خدمتونه سرته رسوو. نو په دې ده چې پاک خدای ډېر ایمانداران سره یو ځای کوي او پاک خدای هر ایماندار ته بېل بېل نعمت او برکتونه دی ډول ډول دی وربخي. او پاک خدای د خپل فضل او د خپل ارادې په غوښتنه په مطابق هر یوه ایماندار ته نعمتونه وربخي تر څو وکولی شي د نورو خلکو د کومک دپاره ترې ګټه واخلي. دلته واضح ویل شوي دي چې دا خدمتونه د موږ د خپل ځان دپاره نه، بلکې د نورو خلکو د نیکۍ او د ګټې دپاره یې سرته ورسوو. آمین هللویا. ځینې خلک داسې فکر کوي چې اندریاس او ابراهیم دا تبلیغونه په نورو مادي شیانو باندې کوي، اما په دې باندې نه پوهېږي چې پاک خدای موږ مقرر کړي یو چې اندریاس په فارسي باندې یا په دري ووایي، زه په پښتو ووایم. دا زموږ غوښتنه نه ده. ما په مخکینی پروګرام کې د تاسې بحث د یو بل ورور سره واورېده. زه په دې باندې وپوهېدلم چې دا ته روحاني یې، مګر مقابل ورور د غیر روحاني دی، هغه وایي دا خرافات دي. بله. اما دا نه پوهېږي چې دا کلام د خدای دی، د پاک روح د خدای په وسیله موږ د نورو د خیرات دپاره دا کارونه کوو، نه د کوم امتیاز دپاره. بله. تر څو وکولی شو د نورو خلکو د کومک دپاره ترې ګټه واخلو او په کار یې واچوو. نو که چیرې د یوه ایماندار نعمت د پاک خدای څخه دا وي چې د پاک خدای کلام نورو ته اعلان کړي، نو هغه قوت او د دغه نعمت چې پاک خدای ورکړی خپله وظیفه د پاک خدای دغه ایماندار د نورو دپاره په ښه ډول سره سرته ورسوي. دلته په واضح ډول کلام فرمایي چې که چیرې چاته یو داسې وظیفه ورکړل شوي چې د پاک خدای کلام نورو ته ووایي، لکه اندریاس جان ته چې ورکړل شوې ده، دی باید دغه وظیفه په ډېره ښه شان سره سرته ورسوي. آمین. او که چیرې بیا بل ایماندار ته د پاک خدای دغسې نعمت وربخښلی وي چې د نورو خلکو ته په جماعت د مسیحي کې د پاک خدای کلام تعلیم ورکړي، نو باید چې تعلیم یې د مقدس کتاب انجیل شریف څخه وي. دلته هم تاسو وګورئ چې د کلام د خدای او د مقدس کلام تعلیم د نورو خلکو دپاره باید پاک روح د خدای سره وي. او د جماعت کې باید موږ تاسې د کلام د خدای چې خلکو ته تعلیم ورکوو باید د انجیل مقدس له کتاب څخه وي، نه د خپلو ځانو څخه. آمین آمین. نو دا کلام د خدای دی او فرمایي چې تاسې په دې باندې ښه وپوهېږئ چې خدمتونه کول خو بیل بیل دي، خو ټول دا خدمتونه د پاک خدای د جلال دپاره دي. آمین آمین.
آمین. ما واقعا هر چیز برای جلال خدا میکنیم، نه به خاطر منفعت شخصی خود. از هر ملک و کشور و از هر لسان و که باشیم، اگر در مسیح هستیم ما یکی هستیم. یکی از وطندارای ما که از وطندارای پشتون ما هستن برای ما تلفن کرده بودن، آواز پیش ما است. ما بسیار زیاد خوب شد یادم آمد شما در این مورد صحبت کردین. بعضی کسا چی فکر میکنن در مورد ما. این وطندار ما تلفن کردن و گفتن که شما از تاجیکستان هستین، نام افغانا را بد نکنین، افغانستان مسیحی نیست و غیره. و بسیار خوب میشه که شما بر ازیام یک کمی برشان بگوین که شما کی هستین و در این مورد خداوند از پشتونا استفاده میکنه. لطف کرده گوش بگیرین ایره. السلام علیکم. وطندار عزیز جور هستی بخیر جان جور. ما این برنامه خودت میبینیم. الحمدلله ما خود مسلمان هستم. خب به نظر ما تو افغانی نیستی، از تاجیکستان هستی، زبانت از تاجیکستان است. خیر است، میرنگ افغانستان را بد نکو. الحمدلله افغانستان کلیسا نداره، افغانستان چرچ نداره. الحمدلله ما افتخار میکنیم سر افغانستان، کل مسلمان هستیم. خود از تاجیکستان هستی یا از دیگه ما کدام کشور هستی، خودت افغانی نیستی. همه گپ خوب نیست بیاد رقم که تو میگی ما افغان هستم. کلیسا رفتم افغانستان تکدم. افغانستان هیچ کلیسا نداره. هیچ دروغ نگوی. همه وایسمیل ما را برای مردم بشنو. مردم به دین و به مذهب نکن. خود بیاز از دنیا تیر هستی، از دنیا مردم چی نکن. نگپ تو را انشاء مردم قبول داره. ابراهیم جان مثل که امو قدری که پشتوی ماست دری برادرم امو قسم است. از لفظش معلوم میشه که برادر ما در پشتو زبان است. ما از طرف خداوند و از طرف خودت اندریاس جان با پشتو برش میگم که ای گران اورورا تا وایس ما وار دلا ز پدې باندې پوهیږم چې ژبې ډېرې دي. ځنې په پښتو خبرې کوو، ځنې په فارسي خبرې کوو، ځنې په دري خبرې کوو، ځنې په انګلیسي خبرې کوو. لیکن زه یو شی تاته وایم چې اندریاس جان زه اوس نه پیژنم. زه ډېر له مخکې چې زما ایمان نه و راوړی ما اندریاس پیژانده په هندوستان کې. دی افغان دی، د افغانستان دی، دی ډېر ګران ورور دی او زه هم افغانه یم. دا چې اوس موږ په امریکا کې اوسیږو یا په بل وطن کې اوسیږو دا معنا نه لري چې موږ افغانان نه یو. موږ چې هر چیرې اوسیږو هغه وطن دی، موږ وطن دی، لیکن خپل وطن هم موږ نه ویرو. موږ د اوس دا کارونه د خپل وطندارانو لپاره کوو تر څو دغه زیری د انجیل زموږ وطنداران واروي. آمین. او په ابتدا کې دا وطندار په ابتدا کې ویل چې وطندار ما دا واورېدله دا په خاطر باندې دغه موعظه چې ما دا ورې جوړه کړې ده دغه مطلب ډېر واضح تشریح کوي تر څو خلک وپوهیږي چې ولې یو نفر کولی شي په داسې ژبو باندې خبرې وکوي. دا د خدای دی چې خدای پاک خلکو ته قدرت ورکوي چې په نورو ژبو باندې خبرې وکوي. لیکن ښه کار په کلام کې فرمایي چې تاسو په خپلو مورنۍ ژبو باندې خلکو ته تعلیم ورکړئ او هر هغه ژبه چې ښه پوهیږي په هغه باندې تعلیم ورکړئ تر څو خلک ښه پرې وپوهیږي. آمین. هللویا هللویا. د ما خواست دغه ورور نه دا دی چې دی دې په دې باندې وپوهیږي چې اندریاس زه افغانان یو او د افغانانو لپاره د خدمت کوو تر څو هغوی مالک عیسی مسیح وپېژني. د موږ هدف بل څه نه دی. د موږ هدف دا دی چې خلک د مالک عیسی مسیح روحاني اختیار او قدرت باندې وپوهیږي، خلاصون پیدا کړي او نجات ولري. آمین. هللویا. نور د خپل رضا د هر څه چې ویلي دي د خپل خوښه ده، مګر خدای موږ دعا ورته کوو چې په خدای دې دی وپوهوي چې هغه روحاني شخصیتونه وپېژني او روحاني شخصیتونه په دنیایي فکر باندې ونه ګوري. ځکه ځنې داسې فکر کوي چې موږ دغه خدمتونه د خپل ځان لپاره کوو، ځنې داسې فکر کوي چې موږ کوم استخباراتي وظیفې سرته رسوو یا داسې نه.
او دا هم وایي چې تاسو د سی آی ای ایجنټ یو. بعد دې ووایي، لیکن دا ګوره په کلام د خدای کې وایي مالک عیسی مسیح وایي که په ما تهمتونه ولګول په تاسو د ما نه زیات ولګوي. بله. که ما ته وایي شیطان وویل تاسو ته به شیطان زیات ووایي. بله. نو دا شیان په روحاني ژوند کې اندریاس جان ما اوریدلی دي چې تاسو ښکنځل کوي، ما ته هم کړی دي، نور ته هم کوي. دا نقص نه لري. دا خو کلام د خدای موږ ته وایي چې هر څوک چې تاسو ته بد وایي تاسو خوشاله شئ. بالکل هللویا. آمین. تاسو اجر اخلئ. بالکل. ته اجر په آسمان کې په جنت کې ذخیره کی. د متی انجیل 5 باب وایي. بله. آمین. ابراهیم جان با اجازه تان یک وطندار عزیز ما یوسف جان از راه دور تلفن کردن، اگر تلفنشان بگیریم. مهربانی وکړئ. یوسف جان مانده نباشین وطندار عزیز ما، بفرمایین روی خط هستین. سلام علیکم خدمت. میخوام قبلی که سلام کنم به شما سلام کنم به خدا، با کلام خدا صحبتمو شروع کنم اگه اجازه بدید. بفرمایین. کلام خدا یوحنا باب نجات میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد به هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. آمین. تشکر میکنم. من خدا را شکر میکنم واقعا برای اینکه باید دیگه صدا کنم میتونم به خدا شکر میکنم. الان شهادتی که الان میخوام بدم یعنی گفتنش یک کمی برام حالت اشباه، یعنی یه بغض، یعنی کارهای خدا اشباه برام عجیبه، عظمت برام حیرت‌آوره، یعنی وصف نشده میاد. میخوام بگم الان تقریبا دیروز دعا کردم با رسول کشیش رسول، یعنی نیم ساعت بعد یعنی تقریبا چند ماه بیکار بودم، یعنی برای که دعا کردم تقریبا یک ساعت بعدش یعنی خداوند چنان دعوای باب کار رو برام ریخت که یعنی تو انتخابشون گیر کرده بودم. بله. زمانی که مثلا میرفتم میخواستم موجه بشارت بدم اینا گله میکردم، یعنی از این صورت یعنی خداوند به وسیله من یعنی این چیز تو وجود من گذاشتم که مثلا خداوند تو انتخاب کرده به وسیله تو بخواید مثلا یکی نجات بدی. این اتفاق هم افتاد، یعنی من خواستم همین بود، آرزو این بود که این کار انجام بشه. بازم این اتفاق افتاد و خداوند جواب دعای من داد. خدا را شکر است. یوسف جان آوازتان صدایتان از طریق تلفن بسیار جر میآید. متاسفانه فکر میکنم مشکلات تکنیکی تلفن هست شاید و یا شاید از راه دور است و اما خداوند واقعا معجزه میکنه. خداوند واقعا از ما استفاده میکنه و در زندگی ما معجزات نشان میده. خدا را شکر. خدا رو شکر. میخوام بگم که الان اونایی که منو ترک کردن، اونایی که از من دور شدن، الان به کلام خدا علاقه‌مند شدن، در کلام خدا رو میخونم و ایمان آوردن. یعنی اینجا برای من یه دری برای من واسه تا بتونم با یه ایمانداری که مثل خدا من بتونم یه مشارکتی داشته باشم. واقعا جلال در نام خداوند. این تماما از معجزه است که خداوند از زندگی ما نشان میده. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم خداوند زندگی ما را تغییر میده و کسایی که حتی دشمن ماست و میبینن حتی اگر و ما را نپذیرن در قلب خود حتی رشک میبرن که زندگی ازی چطور این قسم تغییر کرده، البته به نیکویی، حتی اگر و اقرار نکنن و اما در بسیاری مواقع امی میشه. ما شهاداتی داشتیم اینجا، برادرها خوارای ما تلفن کرده بودن که چطور زندگیشان خراب بود وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. حتی فامیلشان معجزانه پرسید که تو همون شخصی کنه نیستی که گپای چتی میگفتی عملت بد بود، حال چطور شد که خوب جور شدی؟ و ایشان شهادت دادن بر فامیل خود و بالاخره همه ایمان آوردن. یوسف جان واقعا خداوند استفاده میکنه. تشکر میکنم برای فقط میخوام بگم که یعنی دعا خیلی موثره. یعنی دعا زمانی که من پشت تلویزیون نشستم یه ایمانداری زنگ میزنه، من همه با هم متحد میشن، یکی شدنمون، این واقعیت دل ما، این واقعیت چیزیه که مثلا میخوایم همه با هم یکی شدیم. بیانش نمیدونم چطور باید بیانش کنم ولی یکی هستیم. یعنی همونطور که
شوهر زن و مرد یکی میشن، یک تن میشن. الان تمام ایمانداران یک تن هستن. زمانی که بله ما در روح خدا، در بدن عیسی مسیح ما یکی هستیم. معنای کلیسیا هم است. وقتی که ما کلمه کلیسیا از لسان یونانی اکلیژیا گرفته شده، به معنای از می که ما گرده هم یکی هستیم. عیسی مسیح گفت هر جا 2 تا 3 نفر یک جای شما، من در میانشان هستم. کلیسیا بدن عیسی مسیح و ما یکی هستیم و روح خدا در کتاب مقدس خدا بار بار برای ما الهام میکنه که ما در مسیح متحد هستیم، یکی هستیم و واقعا یک جا ما دعا کنیم، همدل باشیم. باید برادر عزیزم یوسف جان بسیار تشکر از تلفنتان برادر عزیزم و از تشویقتان و از شهادتتان. ممنونم، تشکر میکنم از وقتی که بهم دادین و اجازه دادین که این شهادتی که جلال بر نام خداوند باشه. ما حقی داریم از جلال بر نام خداوند زنده است. آمین. هللویا هللویا. خدا را شکر میکنیم برای عزیز برادرم. پوریا جان تلفنشان میگیریم. پوریا جان وطنداری عزیز ما روی خط هستین، بفرمایید. سلام برادر حسین. سلام. حالت شما خوبه؟ خوب هستی برادر؟ خدا را شکر، تمام جلال بر نام خداوند باشه. خدا را شکر. شما بگوین برادرم. حدود 1 ماه و نیم یا 2 ماه پیش که اشتباه نکنم تو برنامه زنده شما زنگ زدم و شهادت دادم. خدا را شکر. خداوند خودش من مورد لطف خودش فرد آوردم تو برنامه شما یه شهادت دیگه دارم. من بعد حسین قبلا بهتون گفتم در شهادتی که داشتم برای ترک اعتیادم بود که گفتم عیسی مسیح منو به چه نحوی از بند اعتیاد رهایی داد. بعد شهادت دوم بعد این بود که من از خدا خواسته بودم چون تو میگی که در کلمه رابطه‌ای هست بین ایماندار و غیر ایماندار و حتی شما میخواین ازدواج کنین با ایماندار باشه طرف مقابلتون، اون شخص رو در نظر بگیر که سرگاه من قرار بگیرید. من خواستم شهادت بدم که من با اون شخص ازدواج کردم و اون شخص هم ایماندار شده بود عیسی مسیح و اون به عنوان خداوند و نجات دهنده میپذیره و اسمش هم زهره است و الان هر دوم ایمانداریم. من که 5 سال برادر حسین ایماندار بودم و عطیه دعا رو زبان خداوند به من داده و خواستم فقط شهادت بدم بگم که آدم مرده بودم و فکر نمی‌کردم مثلا راهی به زندگی داشته باشم و همش آرزوی مرگ می‌کردم. از میگفتم خدایا من زودتر از این زندگی رو رها کن. ولی الان خدا شکر می‌کنم برای عیسی مسیح، برای خداوندی که طبق کلامش، طبق وعده‌اش هر چی که گفته انجام داده. برای من که انجام داده و ایمان دارم برای هر چیزی که به مسیح عیسی ایمان بیاره هر چیزی براش کامپتیبل ممکنه. هللویا. آمین پوریا جان. خداوند واقعا هر زندگی خواه هر قدر گناه ما بزرگ باشه باز همون خداوندی است که نجات داده میتونه. فیض خدا بسیار به مراتب عظیمتر از بزرگترین گناه انسان است. و فیض خدا میتونه که بدترین گناهکار نجات بده و ما همیشه وقتی که زندگی قبلی خود پوریا جان در موردش فکر میکنم، ما شخص بسیار بد و گناهکار میبینم خدا و اما در برابر وقت خداوند مرا نجات میده، تغییری که خداوند در زندگی من میاره هیچ قابل مقایسه نیست فیض خدا با گناه انسان. بله درسته. آمین. بسیار نمیدونم مثلا چجوری، یعنی ببینید من به محض اینکه با این خانم آشنا شدم گفتم یک چیز ازت میخوام، گفتم عیسی مسیح رو به عنوان خداوند نجات دهنده میپذیری؟ گفت بله میپذیرم. عجیبه، یعنی خداوند چجوری مسیحش رو جاری کرد و چجوری این دختر مورد لطف خود رحمت خودش قرار داد. خیلی برای من قشنگ این موضوع. میدونید تو برای من اول توی مطرحه عیسی مسیح باید به عنوان خداوند، یعنی من عیسی رو اول میخوام داشته باشم. هللویا. همه چیز خواهی داشت. هللویا. آمین. پوریا جان بسیار بسیار تشکر از شهادتتان، از اینکه زنگ زدین. خداوند شما را برکت بده و ما از برادر ابراهیم خواهش میکنیم که بر شما دعا بکنه. کوچیکتم. مرسی آقا. خداوند برکتتان بده. برادر ابراهیم لطف کرده برای پوریا جان دعا کنین و همچنین برای دیگه وطندارای ما دعا کنین. واقعا که ما در بدن مسیح یکی هستیم. همیشه دعا کنیم. برادر قبلی ما هم گفتن در مورد دعا
و خداوند نجات میده افغان ها را، ایرانی ها را، تاجیک ها را هر روز نجات میتن. وطندار ما گفت که برین از تاجیکستان هستی، خدا را شکر خداوند مردم تاجیکستان هم نجات میتن. اما چی از تاجیکستان، چی از افغانستان، چی از ایران، در بدن عیسی مسیح ما همه وطندار هستیم در وطن آسمانی خود. لطف کنین یک دعا بکنین. ډیره مننه ګران وروره. زه مخکې دینه چې دا پروګرام سر ته ورسوم، استاد خواهش په اساس او د ورور د خواهش په اساس په ګډه دعا وکړو. دا نه تنها چې زه دعا کوم بلکې زه ته او نور ټول ایمانداران بالکل همه ما هم دل شده دعا میکنیم. برادر ابراهیم گفتن که همه ما یک جا هم دل شده دعا میکنیم، هم قلب شده دعا میکنیم. ځکه چې قدرت د دعا په کلام د خدای کې وی چې بدلون کې خدای پاک د بدلون کې د پاره عمل کوي او په خدای د خیر د نور د پاره عمل کوي. نو را بشوده مالک عیسی مسیح تر هی لاس لاندې بزانونه ورکړو او ټول په ګډه سره به داسې وایي چې په خدای دې هللویا دغه ګران ورور ته چې دته په خدای معجزه ورکړلې ده او د نور ورونو چې د شهادت ورکړ چې د په خدای د دعا په قدرت باندې برکتونه مندلې دي. موږ هم د شهادت ورکو، هم د موعظه کوو چې خلک وکولای شي د په خدای رحمت او فضل وپیژني او د په خدای رحمت او فضل په مالک عیسی مسیح کې ټول جهان ته ښودل شوی دی. آمین. او دغه شهادتونه ورکو او د موعظه په دې خاطر کوو چې نور خلک هم د خوند روحاني چې موږ لیدلای دي د وویني. هللویا. مطلب دا دی چې د برکتونه او نعمتونه د په خدای چې په مالک عیسی مسیح کې دي خلک به دې باندې خبر شي. نو ای پاک خدای موږ د مالک عیسی مسیح تر نامه لاندې تا حضور ته درځو. د ګروپ تم دعا وکړو او داسې خپل فامیلونو ته دعا وکړو، خپل د افغانستان خلکو ته دعا وکړو چې تر اوسه نجات نه لري. په خدای ته خپل ځان ور وپیژنه او دې پر دې ته پاک روح خپل ورکړه، ناپاک روح دې نه وباسه، پاک روح ورته ورکړه. مسجد تا کلام فرمایي د دې نه دغه سخت زړه واخله، نرم زړه ورته ورکړه چې تا کلام باندې وپوهیږي ومني. پاک خدای د هر مشکل لپاره، د هر سختۍ لپاره د مالک عیسی مسیح په نامه باندې دعا وکړو. پاک خدای دې ټول اني برکتونه او نعمتونه چې موږ ته راکړي دي په خدای دې نور د موږ ګران وطنوالو ته هم په نصیب وګرځوي. زه هر یو نفر چې داسې د دعا خواهش کوي دا دعا ورته کوو په ګډه سره چې د روحاني برکتونه او نعمتونه په دې دنیا او په راتلونکي دنیا کې د دې په نصیب باندې وګرځوي. موږ د ټول دغه دعاوې د مالک عیسی مسیح په نامه باندې کوو. آمین 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 آمین. خدا را جلال باد، خداوند جلال باد. آمین آمین. برادر عزیزم، وطندار عزیزم، فقط یک 4 دقیقه دیگه ما مانده، لطف کنین. خب فکر میکنیم شاید 3 دقیقه دیگه مانده، یعنی 4 دقیقه مانده. نو د دې لپاره چې موږ په دغه روحاني برکتو او نعمتونو د په خدای باندې خو پویګو، نو په دې کلام د انجیل شریف کې موږ تاسو ته په واضح ډول ویل شوی دی چې هر یو ایماندار ته داسې نعمت په خدای وربخي تر څو چې نور ایماندار د لپاره د کومک لپاره سر ته ورسوي او هغه تشویق کړي تر څو هغوی وکولای شي د په خدای څخه په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او په ایمان کې قوي پاتې شي. نو باید چې خپل وظیفې د نورو لپاره ډېر په صداقت او رښتیا سره د نورو د کومک لپاره سر ته ورسوي. او بیا که چیرې یو ایماندار ته په خدای دغه نعمت ورکړی وي چې سخاوت وکوي او د خپل مالی کومکونه د نورو سره شریک کړي، نو باید چې دا ایماندار په ډېر سخاوت او نیکۍ خپل کومکونه د نورو د خیرات او د نورو د عزت لپاره سر ته ورسوي. یعنی دا چې د خپل دارایی څخه د نورو خلکو لپاره کومک وکړي. او که چیرې کوم بل یو ایماندار ته په خدای دغه قوت او نعمت وربخلی وي چې رهبر یا مشر د جماعت یا کلیسا شي، نو باید چې هغه ایماندار مشر خپل وظیفه باید چې ډیر په مهرباني او په خوشحالۍ سره دغه وظیفه د خدای لپاره سر ته ورسوي. همداسې پال رسول په هدایت کولو سره وایي چې د تاسو ایماندارانو مینه باید چې حقیقي وي او په واقعي ډول سره مینه ولري. او هر ایماندار د مسیحي چې
چې دای په مسیح باندې ایمان راوړي باید له بدی کولو څخه لرې وګرځي او نیک کړل خپل وظیفه وبولي او یو بل ایماندار باید چې په خپلو کې ډیر د نورو په شان مینه په خپلو کې سره وکوي او د خپل ورونو سره د نور ایماندارانو سره او د غیر ایماندارانو سره په مینه باندې رفتار وکړي. آمین. یو ایماندار باید چې د بل ورور ایماندار له خپل ځان څخه لوړ وبولي او هغه ښه وبولي او احترام ورته وکوي او هر ایماندار دی باید چې د پاک خدای لپاره خپل خدمتونه پر اختیار صداقت د نورو د خیرات او نیکۍ لپاره سرته ورسوي او د تاسو امید د تاسو لپاره د خوشحالۍ سبب وګرځي او سختۍ او ځورېدنو په وخت کې تاسو سختۍ وزغمئ او صبر وکوئ. هیڅ کله لا دعا کولو څخه ستړي نشئ. بله. تل دعاوې وکوئ او د نورو ایماندارانو د احتیاجاتو په فکر کې واوسئ او ټول مېلمه پالونکي واوسئ او د پاک خدای برکت د خلکو لپاره وغواړئ کوم خلک چې تاسو ته جفاوې رسوي. هللویا. هیڅ چاته لعنت د پاک خدای څخه مه غواړئ. د خوشحالانو سره خوشحاله واوسئ او هغوی چې کوم غم ورپېښ شوی دی د هغوی سره په غم کې شریک ځان وبولئ. د یو بل ایماندار په منځ کې باید صلح او سلامتي وجود ولري. مغرور ونه اوسئ او هغوی چې فقیر او خوار دي د هغوی سره کومک وکوئ او کومک ته یې ور ودانګئ او د خدمت او کومک ورسره وکوئ او هیڅ کله خپل ځان د نورو څخه پوه مه بولئ. آمین. آمین. هیڅ چا سره بدي مه کوئ او د بدي کوونکي سره په بدو معامله مه کوئ او په بدۍ په نیکۍ کولو سره ناکامه کړئ. دا ډیره یو لوی معنا لري چې خلک د موږ سره بدي وکوي موږ په مقابل کې د هغوی سره نیکي وکوو. هغه چې موږ ته بدې خبرې کوي موږ ته دعا د خیر وکوو. دا د مالک عیسی مسیح حکم دی چې باید موږ په دغه باندې عمل وکړو. آمین. آمین. دا ډیر عجیب دی کله چې په دنیا کې تنها او تنها یو کتاب دی چې پکې خداوند ایماندارانو ته حکم کوي چې حتی دښمنانو سره هم مینه لري. حتی دښمنانو سره هم مینه وکړي. نو ډیر عجیب دی دا حکم. او همداسې پال رسول د پاک روح د خدای په وسیله وایي ډیر کوشش وکوئ چې د تاسو ټول کارونه د نورو خلکو په منځ کې نیک او ښه وي او د ټولو خلکو په منځ کې په صلح او صفا کې ژوند تیر کړئ. آمین. 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 برادر عزیزم وقتی ما متاسفانه بیخی خلاص شده و اما خدا را شکر که تا آخرین لمحه را شما از کلام خدا بخش کردین و شهادات شنیدیم. چی برنامه بسیار خوبی. خدا را جلال باد و خداوند شما را برکت بده. آمین. من دعا میکنم به فارسی. آمین. برادریم خلاص شد وقت ما متاسفانه. خداوند همه برکت نصیب کنه. در نام مسیح عیسی پروگرام ختم کردیم. با همگی صلح و سلامتی مخواهیم. خدای په نام دعا میکنم. آمین. آمین. ای مسیح تنها هادیم تویی ای مسیح دوستم مسیح یارم مسیح در هزاران عزیزم مسیح تنها هادیم تویی